زما ګلونو زده کوونکو ښه راغلاست. یو ځل بیا درته بیا هم هرکلی وایم، هیله ده چې ټول روغ جوړ د کورنۍ هر غړی مو خوشحاله وي، آرامه وي او همدارنګه څنګه وي، سوکاله وي. دا راته ووایست چې مخکې له دې نه چې درسو ته راشو په درسو خبرې وکړو. څوک ډېره ډوډۍ خوري تاسو کې؟ او ډېره ډوډۍ مه خورئ که نه، سمه ده. ښه، نو داسې کیسې دي چې نن به په تمرینونو باندې کار کوو. هغه تمرین چې موږ تاسو یې متن په تیر درسونو کې لوستی وو، دا ځل به د ښه زده کوونکي په هکله خلاصه خبرې هم کوو، خو ډېرې خبرې کتاب وایي چې باید زه له تاسو څخه واورم چې تاسو د ښه زده کوونکي په هکله څه معلومات لرئ او ستاسو په ټولګي کې ښه زده کوونکي نومونه په خپلو کتابچو کې باید څنګه شي، ولیکل شي. نو اوس تاسو راته ووایئ تاسو څو نفره یاستئ؟ وګورئ. ښه، څومره؟ آفرین. که تاسو چېرته 100 نفره یاستئ په ټولګي کې، څومره؟ 100 نفره یا 100 کسه 100 ټولګیوال یاستئ. څو نفره په تاسو کې ښه زده کوونکي دي؟ تاسو ماته ووایاستئ څو نفره؟ ټول؟ فکر نه کومه ټول. ښه، چا تېره چهارشنبه کورنۍ دنده حل کړې وه؟ وګورئ 10 نفرو لاسونه اوچت کړ. ښه، تاسو وایئ چې 15 نفره څنګه دي؟ 15 زده کوونکي چې موږ لرو هغه څنګه دي؟ ښه زده کوونکي دي. صحیح ده. څو نفره؟ ښه زده کوونکي څو نفره دي؟ 15. ښه، کله چې 15 نفره موږ ښه زده کوونکي لرو، څو پاته شو دلته؟ البته چې 5 پاته شو. څو پاته شو؟ 5 پاته شو. ښه، اوس دا راته ووایي چې دغه 15 نفره ښه زده کوونکي کولی شي چې دغه 5 نفره هم د دوی لیسته ورګډ کړي. څنګه به ورګډ کړي؟ که تاسو 15 نفره دغه 15 زده کوونکي د دې 5 سره کومک وکړئ، نو هغه به هم ستاسو ډلې ته در شامل شي چې په مکمل ډول به تاسو چې شي 100 نفره به ښه زده کوونکي شي. کله چې 100 نفره ښه زده کوونکي شوي، نو دلته به موږ ووایو چې د دویم ټولګي زده کوونکي چې دي هغه ټول څنګه دي؟ ښه دي. کله چې تاسو ښه شوي، زه په دې مطمئن او ډاډه یم چې تاسو به د لومړي ټولګي د دریم ټولګي زده کوونکي هم ځان سره څنګه کوي؟ ښه زده کوونکي کوي. ګورئ څومره تاسو په صنف کې څه شی وکئ؟ نومونه ولیکئ. د چا نومونه ولیکئ؟ د هغو زده کوونکو نومونه ولیکئ چې هغه ښه زده کوونکي دي. ما تاسو ته مثال درکړ، که تاسو 100 نفره یاستئ، شاید 15 نفره تاسو څنګه وئ؟ ښه زده کوونکي. ښه، دلته ستاسو تعداد زیات ته او دوی کم دي. که چېرته نیم په نیمه وي، مثلا په دې 100 کې 10 نفره ښه زده کوونکي وي او 10 نفره ښه زده کوونکي نه وي، نو تاسو به څه وکئ؟ یو شي. صحیح شو؟ یو شي، یعنی یو ښه زده کوونکی، یو هغه چې ښه زده کوونکی نه وي. تاسو خو اوس پوهېږئ چې ښه زده کوونکی چاته وایي. نو چې کله دا نه وي سره یو ځای شي، هغه ښه زده کوونکي چې هغه له دې کوم زده کوونکي سره یو ځای شوي چې هغه ښه نه دي، نو تاسو ورته ووایئ چې څنګه باید تاسو ښه زده کوونکی شي. نو یو نفر به هر بل نفر څنګه کړي؟ د ځان سره ښه کړي. نو بیا هم کولی شو چې ټول څنګه شو؟ ښه زده کوونکی شو. کله مو چې ټول ټولګی جوړ شو او د ښو زده کوونکو په نوم ونومول شو، نو بیا دغه ټول زده کوونکي 100 نفره لاړ شي، بیا اولني ټولګي سره په تفریح په وخت کې دویم دریم ټولګي کې هم تاسو لاړ شئ، هغوی سره په یو نفر باندې چې وکړئ، ورسره ملګرتیا پیدا کړئ، ملګري شي او هغوی ته دا زده کړئ چې ښه زده کوونکی څوک دی او تاسو په دې پوهېږئ چې ښه زده کوونکی اوس څوک دی. احترام او پاکوالی ډېرې زیاتې خبرې مو سره وکړئ. نو وګورئ دا څنګه دي چې موږ کولی شو هم ځان هم نور ملګري سره یو بل ښه کړو. کله چې ټول ښه شو، نو بیا به موږ ټول محیط، چاپېریال خوندي او موږ به یو خوشحاله، آرامه، سوکاله او له غمونو لرې ژوند ولرو. سمه ده. ښه، زما ګلونو زده کوونکو، موږ تاسو دغه متن لوستی وو چې ښه زده کوونکی څوک دی، سهار وخته وایي پاڅېږي. بلې څه وویلې؟ اوکې، بلې وویلې چې هغه سلام اچوي. بل ځان او جامې وایي پاک ساتي، هم ځان پاک ساتي. بلې ویلې چې سهار نارینه وروسته چیرته ځي؟ خیر سره ښوونځي په لور باندې حرکت کوي. او بلې دا هم لیکلي وو، آفرین، بلې دا هم لیکلي وو چې له ټولګیوالو سره مرسته کوي او په خپل وخت ښوونځي کې درس ته پام کوي.
چې شي آفرین له ټولو نه بله خبرې غوره خبرې دا لیکلې وه چې هغه له ښوونکو سره ښې خبرې کوي، هم د ښوونکو هم د مشرانو یعنی د لویانو چې کوي احترام کوي، د هغوی درناوی کوي، د هغوی قدر کوي، بدې ردې خبرې نه وایي. هم او اخري خبرې بیا دا لیکلې وه چې ځان نورو ته ور اشنا کوي او له نورو څخه هم په درنښت غوښتنه کوي چې ته دې هم ځان ما ته راوپېژنه چې ستا نوم څه دی. عموما دا موږ څه وخت کوو د کال په اولو کې چې کله مو تاسې یو بل نه پېژنئ، صحیح ده، ټول راشي دغسې غلي په ټولګي کې ناست وي، څوک چاته غږ نه کوي چې ته څوک یې، خو کله چې میاشتې وخت ورځې تېرېږي نو بیا یو بل ډېر ښه پېژنئ، سمه ده. نو دا کارونه به تاسو په اولو دوهمو ورځو کې او هغه وخت چې تاسو یو نوي شخص سره اشنا کیږئ، د هغه سره بلدیږئ، ورته ووایه السلام علیکم ورحمت الله، زه مثلا خدیر الله یم، د پلاني ځای یم، دا مې دنده ده، دا مې وظیفه ده، په دویم ټولګي کې یم، هر شی چې وایي ستا مبارک نوم چې دی، ستا ښایسته نوم چې دی، هغه به درته وایي. ډېر زیات خوشحاله شوم چې مې تا سره مې ولیدل، تا سره مې ملاقات وشو او ته به زما ملګری یې، څه مرسته کومک نو در سره کولی شم. نو دا خبرې چې وکړي هغه به څومره ستانه خوشحاله شي، صحیح ده. ښه راځو نو ستاسو کتاب خو به در سره وي د پښتو د دویم ټولګي کتاب، نو همدام زموږ تاسو مخ ننسم مخ دی چې موږ تاسو دلته څو تمرینونه موږ تاسو ته راکړي دي چې څه باید وکړو. اول تمرین کې دا لیکل شوي چې زده کوونکو دې په ډلو وویشل شي او ښه زده کوونکي صفتونه دې په هکله دې خبرې وکړي او بیا دې هر ډله خپل نظرونه وړاندې کړي. تاسو کینئ کور کې له خپل ورور سره، خور سره یا هم پلارجان مورجان سره او هغو ته کینئ دوه نفره شئ چې ښه زده کوونکی څوک دی. بیا تاسو هم خبرې وکړئ او داسې پلارجان یا کور کې که نورونه خویندې هم لرئ نو هغوی سره هم کینئ خبرې وکړئ، هغوی نه هم واورئ چې ښه زده کوونکی څوک دی. ما خو درته ډېرې زیاتې خبرې وکړې چې ښه زده کوونکی څوک دی. نو بیا یو بل سره خبرې وکړئ، دا به ستا کورنۍ دنده وي، ته به حتما په کور کې دا کار کوې، و چې راځئ کینو هم به چای وڅښئ سره یو ځای، هم به خبرې وکړئ. بیا موږ څه شي وایي په دوهم خبره کې موږ ته وایي هغه کلمې په دې متن کې په ګوته کې چې هغه له یو ځل نه زیاتې تکرار شوي وي. نو له یو ځل نه زیاتې څو کلمې شته چې هغه شي شوي دي په متن کې تکرار شوي دي. اول دا د ښه زده کوونکی، که موږ تاسو ګورو ښه زده کوونکی کلمه څو ځلې په کتاب کې څنګه شوې ده راغلې ده. مثلا ښه زده کوونکی سهار وخته له خوبه پاڅېږي، نو یو ځای کې دلته لیکل شوی ښه زده کوونکی، نو دا یو ځل تکرار. بیا راځو وایي ټول مور پلار ته سلام اچوي، بیا دلته وایي ښه زده کوونکی خپل ځان او کالي پاک ساتي. وګورئ دا هم دوه ځلې راغی. نو ښه زده کوونکی هغه کلمه ده چې څو ځلې تکرار شوې ده، دوه ځلې تکرار شوې ده. که موږ یې نور ولولو د سهار وروسته خپل ښوونځي ته ځي، په ښوونځي کې د ښو زده کوونکو او زده کوونکو چې کوي احترام کوي، نو دوه ځلې استفاده شوې ده، یعنې له یو څخه زیاته. بل ملګرو کلمه، تاسو وګورئ د ملګرو کلمه هم دلته څو ځلې راغلې. دلته وایي ښه زده کوونکی، دلته وګوره بل ځل هم شته دی، د خپلو ملګرو نومونو سره ځان اشنا کوي، دا یو ځل راغلی. او بل ځل دلته راغلی په ښوونځي کې د خپلو ملګرو سره ښه ناسته ولاړه کوي، دا دوه ځلې راغلی. نو وګورئ د ملګرو کلمه هم زموږ تاسو په درس کې څو ځلې تکرار شوې ده، دوه ځلې تکرار شوې ده. آفرین. راځو کوي، د کوي کلمه هم څو ځلې تکرار شوې ده. موږ وایو چې هغه مثلا چې کوي تمرین کوي، سپورټ کوي، او بل دلته لیکلي چې هغه ځان اشنا کوي، د کوي کلمه بیا هم راغلی. ناسته ولاړه کوي بیا هم راغلی. نو د کوي کلمه هم څو ځله زموږ تاسو په متن کې د ښه زده کوونکي په درس کې راغلی ده. ښه ګلونو زده کوونکو ښوونځی، د ښوونځي کلمه هم څو ځلې د موږ تاسو په درس کې څنګه شوې ده راغلی ده. نو دا څلور کلمې دي چې زموږ تاسو په درس کې څو ځلې راغلي دي. راځئ همدغه څلور کلمې دپاره یوه چې جوړه کړو جمله. راځئ وګورو چې څنګه موږ کولی شو دغه کلمې په جملو کې استفاده کړو. تاسو ماته ووایئ یوه کلمه. آفرین. چې ده وایي زه غواړم چې ښه چې شی. آفرین. زه غواړم چې ښه زده کوونکی شم.
وګورئ ښه زده کوونکی یم څنګه په جمله کې استفاده که زه غواړم چې ښه شم ښه زده کوونکی شم. راځئ دوهم وګورو څنګه کولی شو ملګري. تاسو ماته یو مثال ووایاسی ملګرو. آفرین. زه غواړم د ملګرو سره څه شی ستاسو په کتاب کې شته سره ښه ناسته او ولاړه ولرم. صحیح شو. زه غواړم چې د ملګرو سره ښه ناسته ولاړه ولرم. بل هم چې دی کوي څه شی کوي. زما ملګري هر ورځ شی کوي سپورت کوي. هغوی چې کوي هر ورځ سپورت کوي. وګورئ د کوي کلمه مو څنګه معنا استفاده کړه جمله کې. او بل هم ښوونځی دی. نو ښوونځی به څنګه کوي تاسو به خپله پوهیږئ چې ښوونځی به څنګه جمله کې. زه مې ښوونځی تل پاک ساتم. زه مې ښوونځی تل چې کوم پاک ساتم. زه مې تل ښوونځی پاک ساتم. وګورئ د ښوونځي کلمه مو څنګه په دې جملو کې راوستله. نو دا هغه کلمې چې هغه څنګه شوي وي له یو څخه څو ځلې راغلی وي. تاسو به څه وکئ دلته وایي چې هغه نومونه چې هغه ښه زده کوونکي د ستاسو په ټولګي کې په کتابچه کې ولیکئ او بیا یوه جمله هم ورباندې جوړه کړئ. ګلونه زده کوونکو دا زموږ 8م لوست و چې پای ته ورسېده. انشاءالله تاسو به ډېر څه زده کړي وي چې ښه زده کوونکی څوک دی. متن بیا ولولئ او هغه نوې کلمې چې موږ تاسو ولوستلې هغه هم په یاد وکړئ او هم یې ولیکئ تر څو مو ښې په یاد کې پاتې شي. نو قدیر الله شیرزوی اوس تاسو نه اجازت غواړي. د خدای په امان.